سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ زه سنا صفایم د نن سرټکی مو د غنمو راز موندل ساينس پوهانو د دې بوټي جینونه موندلي دي او وايي په همدې کولی شي چې تولید ډېر او لوږه کمه کړي د افغانستان د غنمو تولیداتو ته هم کتنه کوو نن په یونان کې د کډوالو هغه کمپ ته ځو چې ډېری افغانان هم پکې ډېره دي ویل کېږي د نړۍ پر سر تر ټولو بد دی پورتریکو کې چارواکي وایي د ماریا توپان سل نه زرګونه کسان وژلي دي ماریا په دغه هیواد کې په 90 کلونو کې تر ټولو بد توپان و له دې ټولو سره له کوره لرې کور کینیا کې د کوډالو روغتون ته ورځو چې یوازې ماسای ښځو لپاره جوړ شوی خو ولې او د یو سړي ګیدړه ملګری د هغو دوو کمسارو دوستانو کیسه درته لرو چې اوس پرې ماشومانو ته کتاب لیکل شوی دی جوړ بخیر د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه همدا اوس پر بي بي سي پښتو رادیو او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي هلته یې هم لیدلی او اورېدلی شئ سږکال د نړۍ له بېلابېلو برخو د وچکالۍ خبرونه راورسېدل او لا ډېرې سیمې ترې اغېزمنې دي په ډېرو هیوادونو کې خو د خوړو په تېره بیا غنمو د کموالي خبره کېده اوس دلته په بریتانیا کې څېړونکو د غنمو 10,000 جینونه موندلي دي او وایي په همدې کولی شي د اوږدو وږیو لرونکو غنمو ته وده ورکړي دوی وایي د نړۍ اوسنی غنم بس نه دي چې د نړۍ د ډېرېدونکي نفوس او اقلیمي بدلون له امله ستونزو ته ځواب ووایي غنم په نړۍ کې د خوړو لپاره یو له تر ټولو مهم فصل بلل کېږي چې اوس یې تولیدات په کمیدو دي دلته د بریتانیا په نورچ کې څېړونکي داسې لارې چارې پیدا کوي چې د غنمو تولیدات پرې ډېر کړی شي خو د دې کار بریا ښایي تر 15 کلونو وخت ونیسي خو دا مداره لنډېدی هم شي یوې نړیوالې ډلې د غنمو ځانګړنې څېړلي او له 100,000 ډېر جینیتیکي ځایونه یې په نښه کړي پرته له دې چې د غنمو جینیټیکي ځانګړنې په پام کې ونیول شي دا به ډېره ګرانه وي چې نړۍ کې د غنمو د تولید کچه ډېره کړلی شي خو اوس د غنمو د جینیټیکي معلوماتو په کارولو سره د غنمو د تولید کچه ډېریږي او بېلابېل ډولونه د نړۍ راتلونکي ته برابرولی شي دا د غنمو بیلابېل ډولونه دي چې څېړونکو له مکسیکو سټي سره نږدې د غنمو تولیداتو د ښه والي په یوه نړیوال مرکز کې کرلي دوی غواړي د نړۍ ځینو بېوزلو بزګرو لپاره د غنمو نوې بڼې پیدا کړي اوس لومړیتوب دا دی چې د غنمو جینونه داسې برابر کړي چې وچکالۍ سره مقاومت وکړی شي موږ به اوس د غنمو بیلابېلې بڼې ولرو داسې تخمونه انتخابولی شو چې مقاومت لري او فصل یې ښه وي او هغه غنم ټاکلی شو چې ډوډۍ یې ښه وي څېړونکي باور لري د غنمو په تخمونو یا جینونو کې عدلون بدلون به د هغو سیمو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي چې چاپېریالي ستونزو ځپلي وي او د غنمو ډېر تولید ته اړتیا لري دوی د نړۍ ګڼمېشتو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د وګړو له ډېرېدو سره به ټوکرۍ له ډوډۍ خالي نه پاتې کېږي په افغانستان کې بیا یوازې د غنمو 15% کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل کېږي تیر کال وچکالۍ په دې هیواد کې د غنمو د تولیداتو کچه هم کمه کړې ده په کابل کې زموږ همکار عبید الله حسام د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمي پوښتلی دی دا چې افغان حکومت د غنمو د تولیداتو ډېرېدو لپاره څه په پام کې لري کرنې اوبه لګولې او مالداري وزارت په هر کال کې د غنمو تولیداتو په زیاتوالي په برخه کې 10,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه د بزګرانو د مستحق بزګرانو توزیع کیږي په سږ کال کې هم پلان ده چې 10,000 میټریک ټنه توزیع شي د اصلاح شوي تخمونه کولی شي چې د غنمو تولیدات زیات وکړي دغه 10,000 میټریک ټنه غنم چې تاسو په بزګرانو باندې ویشئ ټول بزګرانو ته رسیږي کنه رسیږي څومره سالانو ته رسیږي او څومره پاتې کیږي په مجموع کې 10,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه کولی شي چې تقریبا 10 تر 15
سلنه بزګرانو کوشش وکړي په 1409 کال کې 400,000 بزګرانو د یوریا کوت مستفید کیږي. په نورو بهرنیو هیوادونو کې د غنمو په ډینه کې تغیرات راوستل کیږي یا نورو کرنیزو توکو کې تغیرات راوستل کیږي ترڅو اوبه کمې په کار ولري او حاصلات یې ډېري. افغانستان کې د تحقیقاتي فارمونه کم ده، نشي کولی چې د افغانستان نیازمندي او اړتیا پوره او تکمیل وکړي. د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت بل پلان دا ده چې موږ تحقیقاتي فارمونو د اصلاح شوي تخمونو تولید زیات شي. پر دې او نور ورته موضوعګانو کولی شئ نور معلومات زموږ پر ویب پاڼه باندې هم وګورئ. BBC پښتو ټکی کامې پاتې ده، هلته که سر ورښکاره کوي نو خامخا به مو خوښ شي او په درد به مو وخوري. اوس هم د سیمې او نړۍ یو څو نور لنډ خبرونه. طالبانو د نامعلومو دلایلو له مخې په هلمند کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه بند کړي دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي له سلام دولتي مخابراتي شرکت پرته بل هیڅ شرکت په هلمند کې اوس فعالیت نه لري. طالبانو له دې وړاندې په ننګرهار او روزګان کې هم د مخابراتو شبکو انتنونه سوځولي وو. خپله دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د استخباراتو وزیر وایي لسګونه جاسوسان یې نیولي دي. محمود علوي ویلي په نیول شویو کې داسې کسان هم شته چې په حکومتي ادارو کې کار کاوه، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. له لویدیځ سره د ایران اړیکې له هغه وروسته نورې هم ترینګلې شوې چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرې تېره میاشت بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. او یوې اسرائیلي محکمې د لومړي ځل لپاره پریکړه کړې ده چې پر شخصي فلسطیني ځمکې د اسرائیلو لخوا جوړه شوې مینه قانوني ده. په لویدیځه غاړه کې د دغې ځمکې فلسطیني څښتنانو محکمې ته د دې لپاره ورغلي وو چې مینوال له ځمکې وباسي، خو د بیت المقدس یوې محکمې ویل دا مینه د اسرائیلي چارواکو په اجازه جوړه شوې ده او چا چې جوړه کړې وه یا جوړه کړې ده نه پوهېدل چې ځمکه شخصي ده. MSF وبخښئ یا د بېپولو ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان په لزباس ټاپو کې د موریا کډوالو کمپ چې ډیری افغانان هم پکې دي د نړۍ پر سر یو تر ټولو ډیر بد دی. په دغه کمپ کې نږدې 2000 کسان ځایږي، خو اوس پکې 8000 ډیره دي. پر هغه ورځ چې BBC ته اجازه ورکړل شوې وه چې دغه کمپ ته ورشي 2 تنه پکې په چړو وهل شوي وو. رپورټ د خبریالې کاترین نای دی. په یونان کې له ښکلاو ډکه سیمه د لسباس ټاپو، خو د کډوالو د داسې کمپ کوربه دی چې نړۍ کې تر ټولو ناوړه بلل شوی. موږ ته یوازې 15 دقیقې وخت راکړل شو چې کمپ کې وګرځو. دا د هغو کډوالو ځای دی چې نوي را رسیدلي. نږدې 9500 کډوال پکې دي، خو له 2 تر 3000 کسان پکې ځایېدلی شي. خواړه په سختۍ پیدا کیږي، شخړې هر ځای کې دي، حالت یې ډیر خراب دی. دا وایي هر شپه او هر ورځ دلته جنګ وي د افغانانو او عربانو ترمنځ. په کورونو ورخیږي، موږ هر څه له ځان سره اخلو او د باندې وځو. سږ کال د تیر کلونو پرتله دې ټاپو ته په کم شمیر کډوال راغلي، خو دوی بلې خواته نه ځي. د ترکیې او اروپایي ټولنې د هوکړې له مخې دوی لسباس ټاپو کې ساتل کیږي. کله چې موږ په کمپ کې ویډیو ثبتوله 2 کسان ډوډۍ ته په لیکه په چاقو وهل شوي وو. دلته تل دا حال وي او پیل له جنګ کیږي. اوس د ډوډۍ په سر جنگ شوی، 2 کسان په چاقو وهل شوي او دا تل د بیلابیلو هیوادونو د خلکو وي. بېپولي ډاکټران وایي حالت د لا خرابېدو په لور روان دی، ځکه د 10 کلونو په عمر ماشومان یې د ځان وژنې هڅه کوي. موږ خلکو د کډوالو نړیوالې ادارې او روغتیا وزیر ته خبر ورکړی چې د موضوع ته وګوري. د 10 کلونو د عمر ماشومان شته چې د ځان وژنې هڅه کوي. په دې ټاپو کې د ماشومانو ان هیڅ ارواپوه هم نشته. سره لدې چې موږ اتن ته د دې ماشومانو د ژر لیږلو هڅه کړې، خو لا هم دا کار نه دی شوی. علي له هغو کردانو دی چې په می میاشت کې له سختو نښتو وروسته موریا ټاپو ته تښتېدلی دی. په جنګ کې تر ډیر عربان او کردان دي.
دوی د وسپنې په ډنډو خلک وهي. موږ ته معلومه شوه چې دلته له وړاندې قوم پالنه او توکم پالنه شته. فکر کوي چې په موریا کې خطرناک خلک شته؟ دا یوازې زه نه وایم چې حقیقت دی، خو که دلته ژوند ونه کړئ له دې حالته نه خبرېږئ. دا د سوریې په څېر او آن له هغې هم تریخ جنگ دی. خو له دې ټولو سره بیا هم کښتۍ را روانې دي. او په دې کښتۍ کې ټول افغانان دي. دوی خوندي ځای ته په رسېدو لږه خوښي څرګندوي، خو خبر نه دي چې په مخ کې یو نوی لوی کړاو پروت دی. په یونان کې د کډوالو حال ورځو پورتریکو ده. د پورتریکو پلازمینې سن خوان ښاروال پر حکومت تور لګولی دی چې دغلته په مریا توپان کې د وژل شویو خلکو شمېر کم ښیي. وایي دلیل یې دا دی چې حکومت د لا ډېرې مرستې غوښتو لپاره ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته نشي ویلی. په دغه ځای کې چې واک یې له امریکا سره دی، چارواکو ویلي وو چې توپان 4 کسان وژلي وو، خو اوس وایي نه، دا شمېر په حقیقت کې 3,000 دی. ماریا سمندري توپان د دې پیړۍ تر ټولو پیاوړی هغه و چې د کارابین ټاپو یې وځاپه. د هوا له امله ځمکه ښویېدنه رامنځته شوه او په ساعت کې نږدې 250 کیلومتره باد لګېدو او د میلیونونو ډالرو تاوان یې واړاوه. په پیل کې دا د 2015 کال کاترینا سمندري توپان سره پرتله کېدو. ولسمشر ټرمپ لومړی ویلي وو چې دا به لږ مرګ ژوبله ولري، خو اوس داسې ښکاري چې ماریا د نیو اورلینز پخواني توپان پرتله ډېر پیاوړی و. یوې نوې څېړنې ښودلې چې د توپان له امله د مړو شوو وروستۍ شمېره 3,000 ته رسیږي. موږ د مرګ ژوبلې رسمي شمیرې اعلانوو. د بشپړې مرګ ژوبلې شمیره 2,915 کسان دي. د ماریا سمندري توپان دغه بېوزله ټاپو چې څه درلودل ورڅخه وایخیستل. د برېښنا رسول په ټپه ودرېدل، مزي پرې شول، سړکونه د تګ راتګ وړ نه وو. تر ټولو ډېر د ډېر عمر خاوندان او بېوزله اغېزمن شوي وو. والي وویل پورتریکو د ماریا په څېر توپان ته چمتو نه و، خو هیله لري چې له دې تجربې به زده کړي. دا له هغو خلکو سره د همغږۍ وخت دی چې کورنۍ او ملګري له لاسه ورکړي، او د دې وخت هم دی چې سوچ وکړو موږ څه غلط وکړل چې په راتلونکي کې مو ورته پام وي. خو دغه ډول پرمختګ اسانه نه دی. له توپان یو کال وروسته هم د دې ټاپو ځینې برخې برېښنا نه لري او کابو 80,000 کورونه چتونه نه لري. د ټرمپ ادارې ویلي چې دوی به د ټاپو له حکومت سره مرستې ته دوام ورکړي، خو پورتریکو د ماریا سمندري توپان له راتګ مخکې بې پیسو او پوروړی و. اوس به د دوی لویه هیله دا وي چې له دې ډول ناورین سره بیا مخ نشي. د BBC پښتو ټلویزیوني خپرونه ګورئ. د خپرونې په 2مه برخه کې په کینیا کې د کوټلو روغتون ته ورځو چې یوازې د ماسای ښځو لپاره جوړ شوی دی او د هغو 2 کمسارو دوستانو کیسه درته لرو چې اوس پرې ماشومانو ته کتاب لیکل شوی دی. البته د یو انسان او یوې ګیدړې کیسه ده. نو خپرونه لومړۍ برخه هم دومره وه، دویمې ته راستنیږو، راسره اوسئ او چیرې مه سئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا ستړي مه شئ. د نن د سر خبرونه مو دي. د غنمو راز موندل. ساینسپوهانو د دې بوټي جینونه موندلي دي او وایي په همدې کولی شي چې تولیدات ډېر او لوږه کمه کړي. او د بیپولو ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان په لیزباس ټاپو کې د موریا کډوالو کمپ چې ډیری افغانان هم پکې دي د نړۍ پر سر تر ټولو بد دی. ډیری خلک له روغتونه ویره لري، خو کله چاره نه وي او باید ورشي. د کینیا په جنوب په کجایدو سیمه کې یو روغتون اوس پریکړه کړې ده چې د خپلو ناروغانو خوښۍ ته په کتو هغو ته خدمات وړاندې کړي. داسې چې دغلته ماسای خلک اوسیږي، خو ښځې یې د ماشوم زیږېدو پر وخت روغتون ته نه ورځي. د دې ویرې لرې کولو لپاره یو روغتون اوس میندوارو میندو ته له کوره لرې کور جوړ کړی دی.
د کینیا په سویل کې د بوخت روغتون تر ډیره د مسائی ټولنې غړو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. د روغتون ته خلک له شاوخوا کلونه د درملنې په خاطر راځي. سره له دې چې د روغتون د ماشوم زیږولو لپاره په سیمه کې تر ټولو خوندي ځای دی، د مسائی ټولنې میرمنې دلته ماشوم زیږولو ته زړه نه ښه کوي. له خټو او لرګیو جوړ د کوډلې ته چې د کور په څیر ښکاري سیمایي خلک منیاتا وایي. د مسائی ټولنې غړي په همدې کوډلو کې ژوند کوي. کله چې د روغتون مامورین پوه شول چې میرمنې په روغتون کې د ماشوم له زیږولو ویره لري، نو دوی هم وپتیله چې د مسائی ټولنې ښځو لپاره د دوی د کوډلو په څیر کوډله د ماشوم زیږولو په خاطر جوړه کړي. دا په دې معنی ده چې له دې سره مندوارې ښځې هم خپل او هم د نازېږېدلي ماشوم ژوند له خطر سره مخامخوي، خو روغتون ته نه ځي. موږ له هغو میندو سره چې په روغتون یا هم په کور کې ماشومان زیږول ستونزې لرلې. بیا مو له سیمهییزې ټولنې او رضاکارانو سره سلا وکړه چې یوه حل لاره پیدا کړو چې ښځې د کور پر ځای روغتون کې ماشوم زیږولو ته وهڅوو. ایوان سیانو سیالیل 24 کاله عمر لري او د یوې میاشتې په موده کې به خپل لومړنی ماشوم وزیږوي. د نورو مسائی ښځو په شان دا هم په روغتون کې د ماشوم له زیږولو ویره لري، خو کله چې هغې د خپلې کوډلې په شان روغتیايي کوډله ولیده نو وهڅېده چې معایناتو ته ورشي. بلا شکه به زه خپل ماشوم په کوډله کې وزیږوم. موږ په روغتون کې چې ډیر خلک وي ماشوم نشو زیږولای. بل خبره دا ده چې روغتون کې ساړه وي، خو اوس هغوی زموږ د هڅونې لپاره زموږ د کوډلو په څیر کوډله جوړه کړې ده. ډاکټران مې هم دلته معاینات کوي او دلته آرامي احساسوم. دا د نوې زیږېدلې سیما لوی د ژړا غږ دی. د له خپلې مور سره د خپل ژوند لومړنۍ شپې په روغتیايي کوډله کې تیرې کړې. کوډله کې آرامي وه. تاسې په کوډله کې استراحت کولی شئ ځکه نه ډېره سړه وي او نه هم ډېره توده. موږ په همدې کوډلو کې لوی شوي یو. مینیاتا ښه کور دی. دغلته مزاحمت هم نه وي او تاسو استراحت هم پکې کولی شئ. په کینیا کې کاټاټیک لومړنی روغتون دی چې دغلته د ټولنې کلتور ته په پام سره دغسې روغتیايي خدمات وړاندې کوي. د روغتون چارواکي ګومان کوي چې په دې توګه کولی شي د مندوارو میندو ژوند وژغوري. په یو څو نور لاندې خبرونه کې به روسیه د تقاعد عمر بدل کړی دی. په یوه ټلویزیوني وینا کې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ښځې به له دې وروسته د 55 کالو پر ځای په 60 کلنۍ کې تقاعد کیږي، نه 63 هغسې چې پخوا یې وړاندیز شوی و. نارینه به بیا له 60 تقاعد په 65 کلنۍ کې اخلي. ولسمشر پوتین ویلي دا پلان له ډېره وخته موجود و او ښه دی چې عملي شي، که نه ځنډول به یې بېوزلي رامنځته کړي. او که کله وزه په مخه درغله ورته وخاندئ. په بریتانیا کې یوه څېړنه وایي وزې د انسانانو مخونه پیژني او خوشحاله څېرې یې خوښې دي. دغه څېړونکي وایي ډېری څاروي د انسانانو په احساساتو پوهیږي. پخوا فکر کېده چې ښایي یوازې کورني څاروي دا وړتیا ولري. ایران وایي غواړي له افغانستان سره د اوبو لانجه ډېر ژر هواره کړي. زموږ ماښامنۍ راډیویي خپرونه نن پر همدې موضوع باندې بحث درته لري. کوربه داود جنبش دی او خپرونه د افغانستان پر 9 او د پښتونخوا پر 8 بجو باندې خپریږي. نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کړئ. د لوبو او سپورټ له ډګره په یو څو لاندو خبرونو کې لومړی د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن دوهمه یو ورځنۍ لوبه همدا اوس د شمالي ایرلند په بلفاست کې روانه ده. افغان لوبډلې پچه وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې کړې ده. د 9 لوبغاړو په سوځېدو یې 102 منډې کړي دي. ټاکل شوی څو شیبو کې ایرلند توپوهنه پیل کړي. له ایرلند سره دا لوبه د افغانستان د یو ورځنیو لوبو سلمه لوبه ده. په افغان لوبغاړو کې محمد نبي یوازینی لوبغاړی دی چې د خپلې لوبډلې په ټولو یو ورځنیو لوبو کې برخه اخیستې ده. نبي وایي د افغانستان کرکټ راتلونکی روښانه دی. تجربه چې موږ دلته واخیستله په دې یو نیمه میاشت کې، نو هغه ټول موږ خپل ټیم سره شیر کوو چې د پیچو باندې به سره کوم بالینګ کېږي، څنګه بیټینګ به کېږي او سره کومه فیلډ موږ اخلو د بیټسمینانو یا خپل بالینګ چې کله کوو څنګه به فیلډ موږ ورته اخلو. نو هغه ټولې تجربې موږ ځان سره راخیستې. نو انشاءالله را روان ورلډ کپ لپاره به موږ ډېرې ښې تیاري وکړو. ګوره په تېر 100 کالو راسې موږ د ټیم کې ډېر تغیرات راغلي دي. یو څو سینیر لوبغاړي پاتې دي، نور څه ته که وګورې ډېر پکې نوي ځوانان دي فی الحال اوس. نو همدغسې دې نه معلومات کېږي چې د موږ راتلونکی روښانه ده.
داسې نه چې د نورو ټیمونو غوندې ده چې یعنې زمبابوې د آیرلینډ په مثال کې زه درکړم یا نور کینیا چې څو تیره یو ټیم کې چې ورلډ کپ کې تقریبا نیمې پایلوبې ته ځان رسولی خو اوس هغه لوبډله نشته کینیډا وګورئ داسې نور ټیمونه وګورئ زموږ کوشش به وي چې د پیاوړو لوبډلو په منځ کې موږ ځان برابر کړو را روان ورلډ کپ نه پس باید داسې بل لوبډله موږ ته داسې ونه وایي چې یاره دا نوی ټیم ده محمد نبی و او په ټینس کې د امریکا پرانیستې لوبې کیږي او راجر فدرر او نوواک جوکوvic دواړه دوهم پړاو ته وتلي دي. فدرر لوبه له یاشیهیتو نیشوکا وګټله. په اول کې جوکوvic له ګرمۍ په عذابو خو ډېر ژر یې حال بیرته ښه شو تر هغو چې یې بالاخر فوساوکس مات کړ. نننۍ لوبه کې سرینا ویلیمز او انډي ماري دواړه هڅه کوي چې لوبه وګټي. ډېر کله انسانان ګیدړ یا ګیدړې ته په ښه سترګه نه ګوري. فکر کوي چې انسان ته مزاحمت کوي او په خوړو پسې یې لټه یو څه وحشیانه وي. خو د لندن شمال په یوه ګوټ کې داسې یوه ګیدړه شته چې کتاب پرې لیکل شوی دی. خبره هغه مهال پیل شوه چې ګیدړې له یوه ځایي اوسیدونکي سره ملګرتیا پیل کړه. دا د دوو داسې دوستانو کمساری ملګرتوب دی چې له یوه کال راهیسې پیل شوی. دا د یوې ګیدړې او د بي بي سي د یوه ویان د ملګرتیا کیسه ده. له زیب سون سره به ټول هغه کسان آشنا وي چې د بي بي سي د ورځې پروګرام او د لیږد رالېږد اټکل په نامه خپرونې اوري. د یوه شپه له کاره وروسته له یوه ځناور سره ملګرتیا پیل کړه. هلته یوه ډېره ښکلې ګیدړه ولاړه وه چې یوه پښه یې هم ټپي شوې وه. هغه تر ټولو ښکلې ګیدړه وه. داسې وه لکه د ډیزني ګیدړه. ما یو څه خواړه درلودل چې ورته رامې وړل او ورمې کړل. څو اونۍ وروسته بیا هماغه ګیدړه بیرته په داسې حالت کې راغله چې رغېدلې وه او له هغه راهیسې تل دلته راځي. له هغې راهیسې چې دغې ګیدړې له زیب سره آشنایي پیدا کړې د پریکړه وکړه چې ګاسپر نوم پرې کېږدي. ما په دې ګیدړه یو ډول اعتبار پیدا کړ او آرامه شوم چې ځان ته یې رانږدې کړم. یو څه جادویي اثر یې لاره. دې ګیدړې زیب ته دا اجازه ورکړه چې انځور یې واخلي چې پر خواله رسنیو هم خپور شوی. یو کتاب خپرونکی راغی او له ګیدړې سره یې اړیکه ونیوله. ښایي دا لومړی ځل وي چې یو کس د کتاب چاپولو لپاره ګیدړې ته ورغلی وي. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې ماشومانو ته به څه ډول کتاب جوړوو او اوس دا د یو کال وروسته جوړ شو. زیب تر هغه وخته نه پوهېده چې ګاسپر نارینه دی که ښځینه، خو چې بچوړي یې ولیدل پوه شو چې ګیدړ نه بلکې ګیدړه وه. موږ فکر کاوه چې د ګاسپر ګیدړې د کورنۍ په اړه به معلومات پیدا کوو، خو سم چې موږ ورته تیاری نه وه بچوړي یې راغلل. دا ډیره په زړه پورې ده چې په دې بوخت ښار کې له یوه داسې څه سره اړیکه ولرې چې دومره وحشي وي. زه هیڅکله له دې ناوړه ګټه نه اخلم. ګیدړې کولی شول پریکړه وکړي چې نوره را نه شي، خو لا هم را روانه ده او هیله لرم تل همداسې را روانه وي. او په تلو کې درځئ استرالیا ته ولاړ شو. دا میتور یا اسماني ډبره ده. فکر کېږي ډبره د ځمکې اتموسفیر ته ننوته او اور یې واخیسته. ویډیو د استرالیا په لویدیځ پرت کې فلم شوی. نو خپرونه مو همدومره وه. تر بلې هر چی چې ارام خوشحاله او خوندي اوسئ.